بزرگان محترم، برادران عزیز، روز جمعی سوم از ماه مبارک شوال است و در اینمی مجلس ما و شما بر یک موضوع مهم که در زندگی ما و شما اهمیت داره بر اونمو موضوع ما و شما بحث داریم. د دې موضوع عنوان دی موبایل یا تلیفون چې زما او ستا په زندگی کې کم اثرات لري، کم مثبت اړخ لري او کم منفي اړخ لري او کم احکامات لري. الله جل شانه په قرآن کریم کې اعلان کی سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، څه چې په اسمانو کې دي او څه چې په ځمکو کې دي دا ټول ما ستاسو لپاره مسخر کړي دي. د ځمکې او د اسمان د ټولو نعمتو څخه استفاده کول دا د الله جل شانه د قدرت نشانه ده. اینمی یک دلیل از دلایل قدرت الله جل شانه است که الله جل شانه با ما و شما تمام اسباب و موجودات زمین و اسمان مسخر کرده. ما و شما به هر قسم و طریقه که بخواهیم از اینمی موجودات استفاده بگیریم اونها از ما و شما سرکشی نمی کنه. اینمی یک چوب است که در شکل درخت از زمین برمی آید. اینمی چوب اگر ما و شما می سوزیم در تنور و در آتش استعمال می کنیم تیار است. از اینمی چوب اگر اینمی منبر جور می کنیم تیار است. اونمو چوب سرکشی نداره. از اینمی چوب اگر اینمی دیزاین دیوار جور می کنیم چوب سرکشی نمی کنه، حاضر است، تیار است. از اینمی چوب اگر اینمی چوکی و میز جور می کنیم تیار است. یعنی یک مثال است. الله جل شانه تمام موجودات زمین و اسمان، زمینی و اسمانی به انسان مسخر کرده. در اینمی آیات کریمه الله جل شانه اعلان کرد. دوم، و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه، الله جل شانه و تاسو ته ظاهری او باطنی نعمتونه درکړي دي. در شکل اینمی موجودات الله جل شانه به ما و شما هر قسم نعمتها وافر داده. ولیکن یہ جدا مسئله است که گاهی انسان از نعمت به استعمال غلط خود از نعمت زحمت جور میکنه. یک چیز نعمت است ولی انسان اونمو نعمت را به زحمت تبدیل میکنه. الله جل شانه یو شی نعمت جوړ کړی دی خو زه غلط استعمالوم، زما د غلط استعمال په وجه هغه شی نعمت نسو زحمت سو. چاړه ده یا چاقو دی، چاړه او چاقو د زما او ستا د زندگی یو ضرورت دی. په هر ورځ کې هر کور، هر فرد، هر جامعه، هر انسان دا و چاقو یا چړې ته 15 واره محتاج کیږي. اگر یک انسان میخواه که میوه را استعمال کنه، میوه را بخوره، محتاج است به چاقو. اگر یک چیز پخته میکنه احتیاج داره به چاقو. اگر یک شخص
یک حیوان را ذبح میکنه احتیاج است به چاقو. اینمی چاقو اینمی یک نعمت است، ولی اگر یک انسان به سبب اینمی چاقو قتل میکنه پس خو اینمی چاقو نعمت نشد، زحمت شد. اینمی چاقو نعمت نشد، لعنت شد. از اینمی چاقو لعنت و زحمت ما جور کردیم. در حقیقت رحمت بود ولی ما از اونمو لعنت و زحمت جور کردیم. اینمی مثال اینمی موبایل است. موبایل هم یک چیز، یک موجود از موجودات است، یک مخلوق از مخلوقات است. موبایل هم یو موجود دی او د موبایل په باره کې 1400 کاله مخکې قرآن کریم را ته اعلان کړی دی. موبایل خو اوس موجود سو، خو دا موبایلونه د دې شیانو په باره کې قرآن کریم موږ او تاسو ته 1400 کاله مخکې اعلان کړی دی. ويخلق ما لا تعلمون. الله جل شانه په 14مه پاره کې وایي ويخلق ما لا تعلمون. الله جل شانه بس تاسو لپاره آینده پیدا کی هغه شیونه چې کوس تاسو فکر هم وکي، تاسو ته یو څوک بیان هم وکي، تاسو نه پوهیږئ. 1400 سال پیش الله جل شانه در قرآن شریف اعلان کرد که ما آینده اینطور موجودات مخلوقات را پیدا میکنیم که اگر به اونمو مردم خطاب کرد در زمانه صحابه کرام که به شما اگر بگوییم شما او را نمیشناسی که چی هستی، کدام شکل داره، کدام چیز است، ولی ما آینده ای را پیدا میکنیم. اینمی هم یک نعمت است به ما و شما. بسیار سهولات بری ما و شما ایجاد کرده به سبب اینمی موبایل. بسیار مشکلات از ما و شما دور شد. پخوا زمانه کې به یو کس مجبور و چې د یو چا معلومات ترلاسه کړي باید ورسي. اوس د موبایل په وجه باندې ما او تا کولی سو چې د هغه سړي معلومات په خپل کور کې ناست معلومات ترلاسه کړي. د یو مریض د پوښتنې لپاره باید 100 قدم او 1000 قدم ولاړ سي. اوس کولی سي چې د یو مریض پوښتنه د موبایل د لارې وکړي. یو سودا ده، د سودا د کولو لپاره به پخوا مجبور وو چې ما او تا به تګ کوي، تللو به. اوس کولی سو چې ما او تا یو شی خرڅ کړو یا یې رانیسو بغیر له زحمت کولو. داسې ډېر فواید لري زما او ستا لپاره. داسې په دینی میدان کې د موبایل و ما او تا ته ډېر سهولتونه ایجاد کړه. مخکې به علمای کرامو یو کتاب د بل کتاب څخه لیکي، بیا به یې د ځان سره دا لیکلی کتاب محفوظه کوي. بیا یو زمانه راغله چې د چاپ زمانه سوله، بیا به یو عالم مجبوره و چې یو کتاب د ځان سره محفوظ کوي باید پیسې پر ورکړي، کتاب فیزیکي رانیسي. کتاب فیزیکي راوړي د ځان سره په کتابخانه کې محفوظه کړي. یک زمانه دیگر آمد که ما و شما مجبور نیستیم که او کتاب را فیزیکی بخریم. در اینمی موبایل ما و شما مکتبه داریم، هزارها کتاب به اونمو حرف و حرکت محفوظ است. ما و شما می توانیم که اونمو کتابها را دانلود کنیم، همراه خود در اونمو موبایل محفوظ بسازیم. نه جای میگیره، نه میخواه که برش اونمو یک مکتبه کلان جور کنه، نه پیسه میخواه. پیش ما و شما مجبور بودیم که برای استفاده از یک عالم مجبور هستیم که باید سفر کنیم، پشت اونمو عالم بریم، در مجلس اونمو عالم بشینیم. بری ما و شما اینمی سهولت الله جل شانه میسر کرد. اینمی نعمت خداوندی است. در خانه خود، در بستره خود خواستی. هر عالم دنیا که شما همراهی اونمو تعلق قلبی داری،
میتوانی که بیانی او نمو عالم را از زبان او نمو عالم، به آواز او نمو عالم من و عن بشنوی، در مجلس او نمو شرکت کنی. کدام سوال داری از بطاق خود، از خانه خود همراه او نمو ارتباط بگیری، او نمو مشکل خود را حل کنی. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تاسې نه ګورئ چې الله جل شانه ستاسو لپاره د ځمکې او د اسمان ټول مخلوقات مسخر کړي دي. تاسو چې کومه نفع اخیستل غواړئ هغه انکار نه کوي، تاسې چې کومه فایده اخیستل غواړئ هغه ممانعت نه کوي، تاسې چې په کوم شکل استعمالول غواړئ هغه ممانعت نه کوي. او الله جل شانه په تاسو باندې واسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنه نازل کړي دي، بیولی دي، توی کړي دي په تاسو باندې الله جل شانه خپل نعمتونه ظاهري او باطني. د الله پکې نعمت الله جل شانه موږ تاسو ته راکړي دي. نعمت ما او تاسو څخه شکر غواړي. البته یک چیز دیگر ضروری است. هر چیز که آمد به دست ما و شما رسید، دو چیز ما و شما به دو چیز مکلف هستیم. اول مکلف هستیم که اونمو چیز را باید مثبت استعمال کنیم، از استعمال منفی باید پرهیز کنیم. ما مثال دادیم که اینمی چاقو نعمت است، ولی اگر صحیح استعمال کردیم. زحمت و لعنت است اگر غلط استعمال کردیم. به اینمی شکل موبایل هم یک موجود است، نعمت است، رحمت است، سهولت است اگر صحیح استعمال کردیم. زحمت است، لعنت است، مصیبت است اگر غلط استعمال کردیم. باید ما و شما در اینجا پهلوی مثبت و پهلوی منفی را بشناسیم، مثبت را اختیار کنیم، از منفی پرهیز کنیم. او دوهم شی زما او ستا لپاره دا ضروري دي چې کم نوی شی زما او ستا لاسته راځي باید ما او تا هغه نوی شی واخلو، د قرآن او سنت او شریعت په غالب کې یې وګورو. ما و شما مکلف هستیم که در هر چیز پرسان کنیم، سوال کنیم که در اینمی چیزی موجود احکام شریعت خداوندی چی است، زیرا که اینمی شریعت جامد شریعت نیست. برای یک قرن، برای یک زمان، برای یک وقت، برای یک وطن نیست. اینمی شریعت تا قیامت است. وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم برای کافة الناس آمده، تا قیامت آمده. نبی علیه السلام هر چیز کی تا قیامت موجود میشه، در هر زمان، در هر مکان، در هر وطن، در هر قوم. نبی علیه السلام برای اونمو چیز احکام به ما و شما بیان کرده. باید معلومات کنیم که چی احکام داره، طبق اونمو احکام باید استعمال کنیم. اینمی موبایل که به ما و شما آمده، در برای موبایل یک چند گزارشات همراه شما شریک می سازیم. یک چیز که ما و شما در اینمی زمانه از اینمی موبایل لعنت جور کردیم، از اینمی موبایل زحمت جور کردیم. اونمو استعمال منفی موبایل در کدام جاست؟ ارجاف. ما و شما، وطن ما و شما، مردم ما و شما، مسلمانان ما و شما اینمی رحمت، اینمی موبایل را در ارجاف استعمال میکنه. ارجاف و ارجاف کاری منافقین بود. اینمی کاری منافقین مسلمانان شروع کرده. ارجاف چی است؟ از راه موبایل
نشراتی دروغ، معلوماتی دروغ نشر کردن، بیجا معلومات نشر کردن، چه درباره یک وطن باشد، چه درباره یک قوم باشد، چه درباره یک شخص و قریه باشد، چه درباره یک خانه باشد. اینمی کار مسلمانان شروع کرده. الله جل شانه موبایل داده به ما و شما، یک رحمت و یک نعمت بود و مردم از اینمی موبایل اینمی استفاده کرد که آل هر کس برای اینمی فالوورز ما زیاد شوه. چی میکنه؟ یک خبر جعلی، یک خبر دروغ، یک خبر کاذب نشر میکنه. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. چې په کوم شي باندې علم نه لرې، د هغه شي په باره کې لب کشایي مه کوه. چې په کوم شي معلومات نه لرې، د هغه معلومات مه نشر کوه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قیامت ورځ راځي، الله جل شانه وایي د قیامت په ورځ به د غوږو په باره کې، د سترګو په باره کې، د ژبې په باره کې ستاسو څخه سوال کیږي. تاسې به مسؤول یاست. ستاسو څخه به پوښتنه کوم چې دا خبره دې په ګوتو نوشته کړله، بیا دې پر موبایل نشر کړله. دا خبره دې په خوله باندې وویل، نشر دې کړله. او دا خبره درواغ و. ولی یک روز میای از ما و شما سوال میشه، اینا نشر نکو. په مدینه منوره کې یو قوم په ظاهره لباس د مسلمانانو اچولی و، دننه په زړه کې منافقان و، کافران و. دې ته منافق ویل. منافقانو څه کار کوي؟ د منافقانو کار دا و چې بس د درواغو خبرونه نشر کوه. د مسلمانانو په باره کې دا خبره، هلې مسلمانان ناکامه سوله، هلې مسلمانان یې ونیوله، هلې د مسلمانانو وطن یې ونیوی، هلې پر مسلمانانو باندې دشمن نالي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. را بغلله صحابه کرامو ته به زړکشي کولې. مسلمانانو خبر یاست نه؟ کافرانو ستاسې په خلاف دومره لوی لشکر جمع کړی دی، لوی لشکر. هلې وویرېږي، هلې وتښتي، هلې پټ سي، هلې دا وکړي. فخشوهم. دا په هغه زمانه کې منافقانو کوي. دا 1400 کاله دا کار سابقه لري. 1400 کاله، 1400 سال سابقه داره اینمی کار. خبر نیستی؟ نی. در کابل بمبار شد، هلی کابل خراب شد، هلی مردم رفت، پلان کار شد، پلان آمد، پلان جا را گرفت. ها چی شد؟ هیچ نیست. اینمی اخبار معلومات دروغ را نشر کردن، اینمی کار منافقین بود. الله جل شانو آیت روان کرد: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. اگر اینمی منافقین، اینمی مردم که اخبار دروغ را نشر میکنه، منع نمیشه از اینمی کار، لنغرینک بهم. الله جل شانه اعلان کرد زما شما را سر اونها مسلط میکنیم، اینمی منافقین را رسوا میکنیم. ملعونین، ملعونین. از اسمان سر اینمی مردم که اخبار دروغ را نشر میکنه، از اسمان لعنت آمد. ملعونین. دا ملعون دی، دا الله جل شانه په لعنت گرفتار دی. بس اینمی موبایل کی پیدا کردی و یک آیڈی را جور کردی، حال میخوای که یک 10,000 فالورز پیدا کنی، نه حیثیت شخص را میبینی، نه حیثیت وطن را، نه اجتماعیت را لحاظ میکنی، هیچ چیز را نمیبینی.
بس اینمی یک فکر داری که پالور زما زیاد شوه. هر خبری پیک خبر که باشه، هر دروغ که باشه او را یک جا میکنی، نشر میکنی. دا غلط کار دی. الله پاک وایي دا مه کوئ. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. بعضې خلک بیا دا وایي چې ورته وایي ولې ما خو پوسټ ولیدي، بل چا پوسټ کړی او ما پوسټ ولیدي، ما هغه نشر کوي. تا معلومات وکړي؟ نه. نو چې تحقیق او معلومات دې نه یې کړی، د بل چا خبره نشر کوې، ته لوی درواغجن یې. کفا بالمرء کذبا، د یو چا لپاره بس دا دروغ کفایت کوي چې هر څه یې واورېدل هغه نشر کوي. بر یک شخص اینمی دروغ کفایت میکنه که هر چیز را که شنید او را نشر کرد. غلط است. باز میگه بله به ما خو فلان شخص گفت. اینمی شخص که به شما اینمی خبر آورد درباره تمام وطن، شما نشر کرد. اگر اینمی شخص به شما یک خبر درباره زن شما، درباره اولاد شما بیاره، شما قبول داری؟ نه، اعتماد نمیکنی. اگر اینمی شخص گواهی بده که اینمی خانه که شما در کدام خانه هستی، اینمی خانه از شما نیست، اینمی خانه از زید و عمر بکر است، شما قبول داری؟ نه نه قبول نداریم. یک شخص است فاسق است، ما خبری او قبول نداریم. خود درباره یک بسوه زمین خود خبر اینمی شخص را قبول نداری و درباره حیثیت تمام وطن خبر اونمو شخص را قبول کردی. انصاف است. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ایمان والاو که یو فاسق خبره درته راوړله معلومات وکئ. که یو فاسق خبره درته راوړل معلومات وکئ. ان تصیبوا قوما بجهاله، بیا به دې مشکل جوړ کړي، د یو چا په باره کې به دې پوسټ کړي، مشکل به جوړي، بیا به وروسته پښیمانه یې مه کوئ. دا زموږ او ستاسو د زمانې یو زحمت دی، یو لعنت دی چې تقریبا الا ما شاء الله اکثره په مبتلا دي. بس هر شخص موبایل داره، در موبایل اینترنت جمع کرده، هر چیز را که دید، هر چیز خبر را که شنید او را نشر میکنه، تحقیق نمیکنه، معلومات نمیکنه، اخبار کاذبه، معلومات دروغ را نشر میکنه. د دې په وجه باندې د موبایل څخه زحمت او لعنت جوړیږي. د دې په وجه باندې د موبایل هغه د رحمت او د سهولت اړخ ختمیږي. ډیر سخت احتیاط پکار دی، ډیر سخت احتیاط پکار دی، ډیر احتیاط پکار دی. دوهم شی د موبایل په باره کې زما او ستا لپاره چې ضروري دی، مهم دی، باید ما او تا موبایل استعمال کو. موبایل ما او تا استعمال نکی. اینمی ضروری است که باید ما و شما موبایل را استعمال کنیم. آل خو به حالت ما و شما رسیدیم که موبایل ما را استعمال میکنه. موبایل سر ما سوار شد، مرا قیزه کرد. مثل که یک شخص سر اسب سوار میشه و را قیزه میکنه، کدام طرف که او را روان میکنه اونمو اسب روان میشه. آل موبایل سر ما سوار است، ما را قیزه کرده. در بستره خود شب که خو میشیم، در اون حالت خو میشیم که موبایل از دست ما در دست ما باشه، پس خو میشیم. آخرین ملاقات هم همراه موبایل است، اولین ملاقات هم همراه موبایل است. سهار چې د خوب را پورته کېږم هم اول ملاقات د موبایل سره کوم. اول چې به نبی علیه السلام را پورته شو د خوبه څه به ویل؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت خو به څه و؟ نبی علیه السلام مبارک چې به د خوبه را پورته شو څه به ویل؟ کومه دعا به ویل؟
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ياو بل بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. د سورة آل عمران پر رکوع به نبی علیہ السلام پر بستر باندې ویل، بیا به یې څه ویل؟ اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت. دعا به یې ویلې، دعا او زه بیا څه کوم؟ ما که از خواب بیدار میشم اول موبایل لا میکشم، پست خو نه آمده کدام، کمنت خو نه آمده کورا جواب بتیم، میسیج خو نه آمده. حتی در تشناب هم باید اونمو وقت ضایع نشوه، اونمو وقت هم باید در موبایل استعمال شوه. نو دلته وس ما موبایل نه کوي استعمال، موبایل ما استعمالوي. موبایل زما عمر را ضایع کوي، زما قیمتي وخت را ضایع کوي. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. دو نعمت دی نبی علیہ السلام وی ډیر خلق په دې کې تاوانیان دي. دو نعمت است بسیار مردم قدر اونمو نعمت نداره، ولی یک روز می آید در پشت اونمو نعمت حسرت میکنه. یک صحت و تندرستی است، دوم وقت و فراغت است. اینمی دو نعمت که از دست رفت پس حسرت میکنی، حسرت پایده نداره. لا تزال قدم عبد حتى تسأل عن خمس عن عمره فيما افنا. د قیامت په ورځ باندې چې څنګه په میدان کې ودرېدی انسان پښه نسي پورته کولی، د پنځو خبرو جواب به ورکوي، بیا به ځي. اولین سوال عن عمره فيما افنا، دا قیمتي عمر دی په چیش کې استعمال کوي. زه به جواب ورکوم په موبایل کې. دا قیمتي عمر چې مې درکړی و دا دی په چیش کې استعمال کوي، زه به ورته په موبایل کې. و زموږ او ستاسو قیمتي سرمایه عمر هغه راسه موبایل رانیولی دی. ټول ورځ سترګې موبایل کې استعمال، غوږونه موبایل کې استعمال، ژبه موبایل کې استعمال، دوه ساعته خبرې کوي، درې ساعته خبرې کوي. دماغ و فکر موبایل کې استعمال، زړه په موبایل کې بند، مکمل ټول مشغول. یو چا یو عکس ورکړی و د دې زړه د سترګو د غوږو د دماغ د زړه د لاس د دې ټوله بدن څخه یې رګونه راوستلي وه، د موبایل سره یو ځای کړي وه چې موږ او تاسې ټول دا د موبایل څخه چارج اخلو. دا ټوله سترګې، غوږونه، لاس، زړه، دماغ، دا ټوله د موبایل څخه چارج اخلي، د موبایل څخه کنکشن اخلي، د موبایل څخه استفاده کوي. موبایل دا د انټرنیټ څخه، انټرنیټ دا د کوم ځای څخه استفاده کوي هغه موږ تاسو ټولو ته معلومه ده. نو دا د موبایل هغه منفي اړخ دی چې په ما او تا باندې منفي اثر کوي. اینمی چیز موبایل را از نعمت، از راحت به زحمت تبدیل میکنه. و سوم چیز که است که موبایل برای ما و شما یک مصیبت جور شده، اونمو بی حیایی است. موبایل برای ما و شما بی حیایی می آره و آورده و دیگر هم ما و شما را به طرف بی حیایی می کشه. الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. نبی علیہ السلام فرمائی وی ایمان داسې ده لکه یو درخته، د دې درختې شاخونه دي. لوی شاخ د ایمان د درخت لا اله الا الله کلمه ده، او وړوکی شاخ د دې هغې په لاره کې چې کوم د ضرر شی پروت د لارې څخه دا شی لرې کول، دا هم د ایمان یو شاخ دی.
والحیاء شعبة من الایمان، د ایمان په مهمو شاخو کې، د ایمان په مهمو شعبو کې یو شعبه هغه حیا ده. حیا. ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. از انبیاء سابقین نبی علیہ السلام اعلان کرد که از انبیاء سابقین کی به ما و شما کدام هدایت محفوظ مانده. یک هدایت اینمی است که وقتی که از دست یک شخص حیا رفت، بی حیا شد، پس هیچ قوت و طاقت دنیا نمیتونه که اونمو شخص را کنترل کنه. اگر یک انسان کنترل میشه به حیا کنترل میشه. وقتی که از حیا را از دست داد، پس اونمو انسان فصنع ما شئت، پس هر چیز که پیش او آمد او را خوش آمد میکنه، کنترل نمیشه. اینمی نعمتی کلان حیا کنترول بریک که حیاست. اینمی بریک ما و شما به سبب موبایل پیل شد. موبایل که آمد اینمی بریک ما و شما را پیل کرد، بریک را خراب کرد. الوقتی که بریک را خراب کرد، تمام انبیا بر اینمی متفق است که اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. ټول انبیاء دا خبره کړې ده چې کله حیا ولاړه چې څه کوې بیا هغه کوه. بیا دې نه کیمره راګرځولی سي، بیا دې نه حکومت راګرځولی سي، بیا دې نه پلار و مور راګرځولی سي. چې حیا انسان کنټرولوي. او حیا بیا د موبایل د حیا دشمن بیا موبایل دی. دا زما او ستا لپاره د موبایل منفي اړخ دی. د دې مطلب دا نه دی چې موبایل وغورځوه. لکه مخکې چې مثال ورکړي د چړې د چاقو ده، چاړه او چاقو د کوره مه باسه، صحیح استعمال که غلط استعمال سې راوګرځوه. زما او ستا په کور کې چاقو چاړه سته، در خانه ما و شما چاقو است، ولی ما و شما اولادای خود را از اینمی چاقو میترسانیم که او بچه اینمی خطرناک است، در دست نگیری، اتر نکنی اتر نکنی، ضرر داره. و اینمی شکل موبایل ماست. موبایل استعمال کنی، شما هم ضرورت داری، ما هم ضرورت داریم. اینمی یک ضرورت جامعه است، ولی به طریقه مثبت باید استعمال شوه، از طریقه منفی باید احتراز شوه. اخیرنی خبره داده، اخیرنی خبره، ما و تا چې موبایل استعمالوو، موبایل دا یو غائبانه تعلق دی. مثل که در زمانه قدیم خط و کتابت بود، در اینمی زمانه موبایل است. موبایل یک تعلق غائبانه است، روبرو شخص نیست، دور است. شما همراه اونمو رابطه میگیری از طریق موبایل. پس در زمانه قدیم خط و کتابت بود. برای خط و کتابت یک اصل، یک قانون است. بخاری شریف را که خلاص کردی، در صفحه دوهم بخاری شریف یک خط نبی علیه السلام است. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اونمو خط را به هرقل یک بادشاه بود، حاکمی روم بود. نبی علیه السلام به اونمو خط روان کرده. بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم الإريثيين. کلام حدیث شریف است. از اینجا علماء کرام یک حکم نوشته کرده، کسی که به دیگر کس مکتوب روان میکنه اول باید شروع از نام خود کنی. ما به شما مکتوب روان میکنیم، باید اول نام خود را نوشته کنیم. مثل که نبی علیه السلام مبارک نام خود را نوشته کرده، من محمد عبد الله الی هرقل. اول نام خود، زیرا که مکتوبی ما به شما آمد، شما که مکتوب را واز کردی اول باید بدانی که از طرف کی آمد.
اول باید پوه سې چې خط د چا څخه راغلی دی نو اول باید زه چې خط در استوم باید خپل نوم نوشته کمه اینمی حکم موبایل است. در موبایل اگر شما اراده داری که همراه یک شخص رابطه کنی یک ادب است، یک حکم است. السلام علیکم و رحمت الله زنگ زدی به یک شخص، او شخص گفت و علیکم السلام، المردم چی میکنه؟ زنگ ما زدیم به شما، هر کی زنگ زدیم شما زنگ را بالا کردی، ما از شما پرسان میکنیم کی هستی؟ او بابا او ابا ما را میگوید که زنگ تو زدی پرسان از ما میکنی. این غلط است. طریقه مسنونه چی است؟ السلام علیکم، در مقابل او میگوید و علیکم السلام. باید اول ما تعارف خود کنیم. نام ما محمود ولدی عبدالله، از کابل، از فلان ولسوالی، از فلان جا همراه شما در تماس هستیم. اول چیز ضروری است تعارف خود. خپل تعارف اول وکړه. زموږ هغې څه کوي؟ ټلیفون درته وکړي سلام علیکم وعلیکم السلام، څوک خبره کوي؟ خو تا ټلیفون ناکړی دی، تا څوک بکار دی یا ته څوک خبره کوي؟ ټلیفون دې د 10,000 په جیب کې دی او عقل د 2 روپو نه لري. پیش ازی که تلیفونی 10,000 میخری باید عقلی کم از کم عقلی 5,000 خو پیدا کنی. د 50,000 عقل خو پیدا که، باید د 500 عقل خو پیدا که. دوام چې د چا سره رابطه کوي خبرې کوي، السلام علیکم وعلیکم السلام، تعارف دی وکړي. تر تعارف وروسته دوهم شی اذن و اجازه ده. زه غواړم چې ستا سره پر یو موضوع خبره وکړم که فارغ یې، پوښتنه وکړه که فارغ یې. شاید او در نماز باشه، در مسجد باشه، سرینان باشه، در مجلس باشه، نه یې شروع میشه دیگر. اجازه وغواړه وروره، اجازه ده چې خبرې وکړم که نه. د اصول دي، د آداب دي. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه أزكى لكم. سورة النور راوړی د قرآن شریف سورة النور وګورئ، الله پاک آداب بیان کړي دي. د یو چا کور ته ورغلې، دروازه وټکوه، یو جواب نه رالی، دوه جواب نه رالی، درې که 3 وارې دې وټکول جواب نه رالی، بس ځه، دا جواب دی، خفه کېږه مه ځه. بعضې خلک بس ولاړ وي ټکه 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 ټکه، دا غلطه ده. موبایل هم دا حکم لري چې زنګ دی ووالي، موبایل یې نه کوي پورته، بس پرېږده. دوهم الله جل شانه فرمایی اگر شما به خانه کسی رفتی از او سوال کردی که ما میخوایم همراه شما ملاقات کنیم، اونمو شخص گفت که ما فارغ نیستیم، ارجعو البرو، پس دیگر وقت بیایی، فرجعوه ازکا لکم، لاړ سه بیا بل وخت راسه، مدې مه خفه کېږه. یک شخص را زنگ زدی و گفت ما فارغ نیستیم، پس 1 ساعت پس زنگ بزنی، نه ما وخت میخوایم، ما گپ میزنی، غلط است. د موبایل د استعمالولو آداب باید زده کړو چې دا زموږ لپاره رحمت سي نه زحمت. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. سنت وکړي.